جبرائیل علیہ السلام راغ ځان نه ټاټ تاو کړی دی. زما نبی وکتل جبرائیل عجیب لباس کې ملبوس شي، ناشنا لباس ته چولی. جبرائیل عرض وکړ دا الله پیغمبره صرف مانا 70,000 پیسو د ابوبکر صدیق په موافقت کې ځان نه ټاټ تاو کړی را روان دي. دربار رسالت ته حضور ابوبکر صدیق را روان دی. او چې کله راشي رب فرمای چې ابوبکر صدیق ته وایي چې اے ابوبکر، رب فرمای زما د پتا باندې سلام وي. پس د سلام نه ورته وایا چې اے ابوبکر، رب فرمای زستان راضی ما ته زمان راضی. ابوبکر صدیق ایمان دومره قوي شو چې غاښ کې درد شه. مونږ اسپتال کې پراته یو چېرې بیمارم تپوس له به څوک راځي. الله جبرائیل راولېږه، اے د الله پیغمبره، رب فرمای چې د ابوبکر صدیق نه تپوس وکړه چې د غاښ درد څنګه شو. ابوبکر صدیق مال قربان کو، داسې مال قربان کو، هر څه راغونډ کړو. په دیوال لاس وو نو چاوته سګوري ستن ګورم اسنه میدان کارزار کې د سن ضرورت راشي الته نه یو زما په کور کې ستنې د نقصان خبره ده. پلار په نیکه زمونږ د ټولو په شریک دشمن شیطان دی. زمونږ دشمن دا چې د چا سره یارانه دغه چپ دی لوی دشمن 2022 والا نه یادو مړه آدم علیه السلام زمانه والا نه توجه لوی دشمنو د چا خو پکې دوست نه دي که نه ته وګوره لوی دشمنو شیطان دی. هغه مقابله په ایمان سره وکړه. په څه سره؟ ابوبکر صدیق ایمان دومره قوي شو دا دولت دومره وګټو چې غاښ کې درد شه. مونږ اسپتال کې پراته یو چېرې بیمارم تپوس له به څوک راځي او واده له به څوک راځي او مال به زیاته څوک راځي. توجه، الله جبرائیل راولېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت اقدس کې جبرائیل راغی عرض وکړ اے د الله پیغمبره، رب فرمای چې د ابوبکر صدیق نه تپوس وکړه چې د غاښ درد څنګه شو. ستا بیمار پرسی با اللہ تعالیٰ کئی تم اللہ والا بند دزر تعلق رب سرا جوڑ کر رب تپوس بدی او مالم پی قربان کا، جانم قربان کا، اولادم قربان کا، او موتا بس مسجد مدرسے سرا چاندہ کو منگ بس ورکو. ما پرون نابر از بسوات کے پروگرامو د 15 کال نه مدرسه ده، هر کال حافظان تیاریږي د کرے مدرسه ده. مسلمان پختون مسلمان د مدرسې محتمم ته میاش پس په انتظاری چې داسې د قرآن دا مدرسه د میاش هم تېره کرۍ راکړي. هغه پښتانه مړه شوه، مسجد دپاره به ځمکه وقف کوله، مدرسې دپاره به ځمکه وقف کوله، جنازګاه دپاره به ځمکه وقف کوله، عیدګاه دپاره به ځمکه وقف کوله، حجرې دپاره به پښتون ځمکه وقف کوله. نن به مسجد دپاره ځمکه په پیسو اخلي، مدرسې دپاره به په پیسو اخلي، او جنازګاه دپاره په پیسو، او جومات به جوړو ځمکه به په پیسو اخلي او د مسلمان نه به اخلي. ابوبکر صدیق مال قربان کو، داسې مال قربان کو، هر څه راغونډ کړو. په دیوال لاس وو نو چاوته سګوري ستن ګورم اسنه میدان کارزار کې د سن ضرورت راشي الته نه یو زما په کور کې ستنې د نقصان خبره ده. توجه، دروازې ته چې راورسېد ابوبکر صدیق ځان نه ټاټ چې څنګه روان شو جبرائیل علیہ السلام راغ ځان نه ټاټ تاو کړی دی. زما نبی وکتل جبرائیل عجیب لباس کې ملبوس شي، ناشنا لباس ته چولی. جبرائیل عرض وکړ دا الله پیغمبره صرف مانا 70,000 پیسو د ابوبکر صدیق په موافقت کې ځان نه ټاټ تاو کړی را روان دي.
دربار رسالت تا حضور ابو بکر صدیق روان دے او چې کله راشي رب فرمای چې ابو بکر صدیق ته وایي چې اے ابو بکر رب فرمای زما دې پتا باندې سلام دی آغا ابو بکر باندې ټکړې ټکړې ولې نشم زه آغا ابو بکر باندې قربان ولې نشم چاته چې د رب د طرف نه سلامونه راځي خلک ما پیژني صدر مملکت وختي سلام راولېږه وزیر اعظم سلام راولېږه د علاقې خان ملک نواب صاحب سلام راولېږه ما په ابو بکر باندې رب کائنات سلام راولېږه اور توجه پس د سلام نه ورته وایا چې اے ابو بکر رب فرمای زستان راضی ما ته زمانه راضی دنیا کے دا اللہ دا رضامند سند اور سرٹیفکیٹ کے ملاو دے صحابہ ہوتا چاہتا یو دا مخلوق رضا دا یو دا خالق رضا دا من مخلوق یو من کنن یو بل نخوشاله کی دیش سپا خپایو او نن خپایو کی دیش سبا بخوشاله شو دا مخلوق رضا دا حادث دا او دا خالق رضا دا قدیم دا مخلوق کنن خوشاله سبا خپا کنن خپا سبا خوشاله اور دا اللہ تعالی رضا دا قدیم اللہ تعالی چه یوزل چانا رضا شی بیاتی ہمیشہ رضائی وای صحابونا ہمیشہ رضا دے صحابونا ابو بکر نا عمر نا عثمان نا حیدر نا صحابونا ہمیشہ رضا دے او دا سی تاونیو کو عرص روڑو دا سی چاندیو کلا عرص روڑو شاعر ہوئی اصحاب مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال سب نے مال و زر دیا کسی نے نصف دیا کسی نے سلس دیا ایک عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا رب کے نام کے سوا جو کچھ بھی تھا نبی کے قدموں میں در دیا اگر ابو بکر صدیق ہر میدان کی مزد ابو بکر اگورا تلاوت دا ابو بکر اگورا صدقہ دا ابو بکر اگورا چاندہ دا ابو بکر اگورا تلوار دا ابو بکر اگورا صدق و صداقت دا ابو بکر اگورا رحم دلی دا ابو بکر اگورا اور خوف خشیت الہی فکر دا دین توجہ دیو جن دا ختم نبوت دپا بم کو دا صحابہ دا عظمت دا ناموز دپا کو بے انشاءاللہ